السلام علیکم. په 2020 کال کې قمر څه شي کړی دي او په کوم بخښون کې کار کړی، څونه خلکو کمک کړی، فقط په 2 دقیقو ګرځم وخت شروع شو. قمر په 3 بخښون کې کار کوي. یو بخش چې د یتیمانو بخش دی چې په هغه کې الحمدلله موږ یو سل شل یتیمان سپانسر کړي دي. د هغوی هره میاشت جب خرچه، قرطاسیه، د مکتب فیسې او همچنان نور کوم ضرورتونه چې دغه ته موږ رفع کوو. یو سل شل ماشومان موږ 2020 کال کې سپانسر کړل. په هغې جمله کې موږ یتیمخانه لرو په کابل په شاه شهید کې چې ځمکه مو ته واغسته او یو منزل هم تکمیل کړی او هغه به انشاءالله برځي. دویم پروژه چې موږ پکې کار کوو بخش هغه د کومکونو چې الحمدلله سلهاو زرهاو فامیل ته موږ کومکونه ورکړي. په دې جمله کې 22 فامیلو ته موږ تجارتونه جوړ کړي چې هغوی په خپل پښو ولاړ دي. په قرباني ژمي او دې کمپاینونو کې هم چند خلکو ته کومکونه ورکړي دي. په همدې کومکونو بخش موږ څاګانې لرو چې تیر کال کې موږ دا پروژه نوې شروع کړه. فقط 8 څاګانې جوړ کړي دي خو الحمدلله بعض څاګانو باندې 8000 $9000 مصرف راغلی دی. موږ د تعلیم بخش لرو. تعلیم کې پروان کې مکتب دی. الحمدلله 2500 ماشومانو هلته ثبت نام کړی او پکې درس وی او 40 ځوانانو ته موږ د مالیزیا سکالرشپ برابر کړی و. بل بخش موږ سره د قمر انیشیټیو دی. الحمدلله په خپل د قمر په کارونو کې give blood.online دی چې 1400 کسانو پکې ثبت نام کړو. په دې جمله کې هر میاشت تقریبا 120 کسانو وینه ورکړې وه. قمر کیر کې تقریبا 1000 کسانو قمر کیر سټن نه ګټه اخیستې وه او د قمر دکان الحمدلله هم چې خلک ګټه اخیستې وه. په جمله شد باندې کې دا ټول زره ټول کوم 26540 کسانو په 2020 کال کې د قمر د کارونو نه زمونږ مؤمنانو مسلمانانو او افغانانو الحمدلله ګټه اخیستې وه. یعنې دومره کسانو ته زمونږ کومکونه رسېدلي دي او دومره کسانو ژوند کې موږ تغییرات راوستی دی. جزاک الله خیر ستاسو د کومکونو نه او همچنان زمونږ د پارتنرانو نه ډیره زیاته مننه. الله تاسو اجر درکړي. نه پوهېږم څو دقیقې وخت پاتې خو زه فکس نور وخت هم ټوټل 2 دقیقې وخت لرم. بیا هم مننه کسانو چې زموږ ویډیو شیر کړی، کومک کړی، په موږ اعتبار کړی. الله سبحانه وتعالی تاسو ته اجر درکړي او کومه نه کوم موضوع پاتې وي انشاءالله هغه به زه ووایم. زموږ کوم پروژه ستا ډېر خوښیږي او کوم کار نه زموږ ډېر راضي او کوم کار نه زموږ ناراضه په کمنټ کې شریک کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.